الله الرحمن الرحیم. راغلی وو لوګر ولایت د جنرال صاحب نوبین د مالدارۍ فارم ته او غوښتل مو چې دغه فارم د نږدې نه وګورو. نو خوشبختانه جنرال صاحب مو په خپل ځای باندې و او ماشاءالله فارم ډېر زیات مثبت تغییرات لري او ډېر ښه پر مخ باندې روان دی. موږ به تاسو ته د ویډیو په جریان کې او په پای کې د دغه فارم په اړه باندې چې کوم معلومات دي تاسو سره شریک کړو. موږ سره پاتې شئ. مننه. بعد تاسو ته معرفي کړم دا د لارس بنغار شرکت مسؤلین دي چې راغلي دي. د دوی کار ده معیاري القاح، یعنې د لارس بنغار به تاسو ډېر اورېدلی شئ. د دوی ستنې دي، د دوی دانه جوړوي، دوی هغه کوم خدمات چې د زراعت په برخه کې دي د غواګانو د مالدارۍ هغه ټول دوی په معیاري شکل باندې منځته وړي. فرض مثال تاسو ستنې لګوئ 100 200 300 500 روپو ته ګورئ، اما هغه خوسکي ته نه ګورئ چې هغه د څومره ارزښت والا ده. 500 روپۍ وګوره او د 1 لک د 2 لک غوا وګوره. نو په دې کې په 1000 په 200 په 500 روپۍ تاسو خپل نسل هرګز مه خرابوئ. نسلونه مختلف راځي، له 500 روپو نه 300 روپو نه ستن نیولې تر 1000 تر 2000 روپو پورې. خو معیاري ستن د دوی هغه کوم نرخ ده ډاکټران تاسو درکوي د لارس بنغار په مشوره او په ذمهوارۍ درکوي. تقریبا 6 میاشتې شولې چې زه ټولو غواګانو ته د لارس بنغار ستنې لګوم، ځکه باوري یم یو چا چې اعتماد جوړ کړ، یو چا چې خدمت کوه، یو چا چې په دې لاره کې کوشش کوه، نو موږ د هغه د کامیابۍ دپاره د هغوی جنس باید استعمال کړو تر څو دا رشد وکړي او حکومت نظام د بې کیفیته شیونو مخه ونیسي. په القاح کې وي، په نسلګرۍ کې وي، په د ماشین آلاتو په راوړلو کې وي، په همدغه ستنو کې چې کوم مشکلات دوی ته جوړېږي دغه ټولو کې باید سهولتکاري ځکه وسي چې دا زموږ د هېواد په ګټه ده. په مالیه کې وي، په ټاکس کې وي، په انتقال کې وي، په هر شي کې د تجارانو سره موږ هماهنګي وکړو، دوی ته سهولت ورکړو. نظام چې دا وزارت ریاست دا د همدې دپاره ده چې ولسونو ته سهولتونه ورکړي. دوی بعضې مشکلات لري، د هغه مشکلات دپاره یو تنه دا شرکت نه ده، ټولو ته باید دغه زمینه برابره شي. دوی په اسانۍ سره وکولی شي هغه اموال چې د افغانستان په نفع باندې دي زموږ د راتلونکي نسل دپاره د بهبود دپاره، نو هغه کې دوی ته سهولتکاري وکړو تر څو دوی زمینه د کار ته برابر شي او دغه تجارت رشد ورسره وکړي. ډېره مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب محترم، که د دې فارم په اړه باندې راته ووایي چې تاسو سره کوم نسلونه دي او څومره تعداد غواګانې لرئ؟ ما خو باور خدای په چې غواګانې مې راوستې، ما یې نسل نه پېژانده. دا د لارس بنغار د شرکت مسؤلین ډاکټران دلته ثناء الله صاحب څه ده ډاکټر هغه دلته مسؤل ده، هغه موږ ته نسلونه وښوده چې دا نسل ده او منبولیار ده او بل آلیسټین دي. نو د ما چې دي دغه جرمني نسل ده، دلته زه هماغه ستنې کوم کوم چې ډاکټر ما ته مشوره راکړي، په خپل سر کار نه کوم. هغه ما ته وایي تا ته دغه ښه نتیجه درکړي دا ستنه لګوه، د دې او د دې ستنې هېڅ فرق نشته، ما سره دام شته دام شته. نو د بهبود دپاره د فارم د په پښو درېدلو دپاره کنې زه دلته ښه غویی لرم، هغه ما ځکه بند کړي چې دلته په نسل کې مشکل رانیسي. نو دغسې دي دا 15 دانې خوسکي دي لنګین ته د ټولو چې تقریبا آخري خوسی د ما لنګي وي نو 3 میاشتې ورته پاتې دي، یعنې دا 10 ورځې نه به شروع شي تر اخره پورې. دا ټول بلاروي دي؟ دا ټول بلاروي دي. بیا ورسره دې کې چې دا القاح ما کړې ده اکثریت د لارس بنغار هغه څنګ کې غواګانې چې دي هغه تقریبا یو 3 نه دي بلار دي، ځکه اوس لنګې سوي دي. نور ټول کوم چې ستنې لګولې د لارس بنغار بیا نتیجه هغه وخت موږ ته معلومیږي چې کله خوسکي وزېږول بیا به د هغه دپاره بیا موږ تر څو پورې ذهناً فارمونو والا اوس ما ډېرې نیمګړتیاوې وې د لارس بنغار مسؤلینو ما ته وښوده، حتی دغه خور چې د غواګانو ده دا موږ معیاري نه ده جوړ کړی. دوی مشوره موږ ته مفته راکوي، په دې د ما مصرف که اوس زیات راغلی، که دوی سره مشوره کړې مصرف مې کم راته، ځکه د دې اتفاق مې قطع کوله. نو هغه ټول شیونه دي موږ ته نیمګړتیا لږه ښکاري خو هغه ډېره وي. نو الله د دوی سره ښه وکړي. دا تاسو راغللی د دوی لیدنه وکړله او بل زه تشویق شولم د آینده دپاره که زه کار کوم نو معیاري به یې کوم تر څو ټولو افغانانو ته یو الګو وګرځي. ډېره مننه جنرال صاحب. بیا خو غوی راځي داسې
داسې غوا شته فرض مثال چې هغه مونږ القا کړې ده نه ده شوې ډاکټر راغلی ستن خو لګولې تر هغو دی خپله القا ته برابر شي نو تر اوس زمونږ داسې غوا نشته چې هغه شوي د وار په وخت په وخت هېڅ مشکل نه لري نه فقط یا خوراک کې تغییر راولو یا یې جیک راولو ډاکټر په مشوره یا ستن ورته لګوو بس خپله هغوی ته ځان ورکوو دغه غوا د ما اکسپایر ده وینې ملا یم راښکته شوې ده لسیم ده یو دا ده یو هغه ده هلته ولاړه ده یو بله سپینه دغه چې دی چې دننه وي نو غوا چې اکسپایر کېږي مونږ حلالوي هغه کوي نه په چا یې خرڅوو نه چې دا داسې غوا ده او داسې شیدې کوي که نه ما سره به هر څوک خبره ومني دا یو خیانت ده یو بده خبره چې یو سړی په غوا 2.5 لکه روپۍ ورکوي ته داسې غوا ورکوي چې هغه 5-6 ورې لنګه سوي وي هغه خو دې غرق کړي هغه به دا 2 لکه روپۍ ډېر په مشکلاتو پیدا کړي نو زه اول غوا خرڅوم نه د فارم بالکل نه خرڅوم یو څوک ما نه دغه غوا په 15 لکه واخلي زه نه ورکوم ځکه یا ورته که په دې شي عادت شولم د ما فارم له منځه ځي دغه پیسې دې په کار دي غوا خرڅه کړه پیسې په کار دي غوا خرڅه کړه نو بیا فارم له منځه ځي که تکلیف وي که هر شی ورسره تېروي دا هغه غوا ده هغه پیکو چې لاندې وهلی دی دا هم زړه ده دا غواګانې چې دي دا په طبقو باندې تقسیم کړي دي دا خوسۍ دي دا انکا شوي دي نه دا لنګې دي دانې دي شیدو والا غواګانې دي بس خوراک د وي له هغه سره فرق لري هغه سره هم چې مشوره د ډاکټر د پامه غره کم کړي دا غوا سره دا مریضه ده نو اوس دا ډاکټر سره د انجینر سره هم راته ویلي چې دته به کوشش کوي هغه جوړ کړي چې دا راجیګه کې وګري کې هم زخمي شوي دي ډېره سخته تږې وه او دا بیا خوسکي دي خوسکي نو په افغانستان کې چې څوک ساتي که بس تی ته خوسکی پرېږدي بېرته چې لږ او چې څومره مقدار کې شوده اوس کړل معلومات نه شودې هغه غریب خولې ته نه یې رسېدلي چې لرې کړي نو ده ته 9 کیلو شودې 8 کیلو شودې زه ورکوم لارس منغار شرکت ډاکټر هم ماته ویلي دي مسؤلین هم چې دغه شودې ورته کافي دي خوراک هم ښه خوراک ورکوم او هغه کوم سټنډرډ باندې چې تاسو وایئ چې باید دومره وخت کې خوسۍ غولانځه پرېږدي دې غولانځه پرېښي ټولې ښه تندرسته دي صحتمند دي نو ساعت د دمې وخت او شترمرغ نو دا نو شوقي شاید خو دواړه کاره نه کېږي یا به شترمرغ ساتي یا غواګانې بس ما خو راوستي دي شاوخوا مې کړی ده نو ودرېږه چې څه څومره وخت دا یو 4 میاشتې شولې هغه واړه خوسکي دي هغه ته اوس هم شیدې ورکوو دا خو مې شیدو نه بېل کړي او دا خو بیل دی هغه بیل دی هغه ماشاءالله دنه هم تندرسته دي ځکه دا یخنۍ کې پیدا سوي و هغه په ډېر ښه هوا کې پیدا شو ډېر هغه انشاءالله نور هم ښه به نور هم ښه نو تاسو خدمتونه د الله پاک قبول کړي دلته د وړو خوسکیو دپاره ستاسو یې جای جوړ کړئ هغه هم جوړوم همدغه 4-5 ورځې کار پې شروع کوم ځکه هوا یخېږي باید دلته خوسکي ګرم وساتم بالکل نه ماشاءالله ډېر زیاته فارمونه چې موږ مشاهده کړې ده ستاسو په فارم کې ډېر زیات مثبت تغیر کوم نسل دی او کوم ځل راوړی نسل خو د دوی مختلف دی یو دغه 3 وزې د ما پکې نسلي دي ښه چې دا هم شیدې زیاتې کړي هم ښه بچي کوي غوښه یې وزن هم لري همداسې شیدو دپاره هم کافي یو هغه ده یو دا توره ده یو هغه سپینه ده لنګون ته یې لږې ورځې پاتې دي نو هغه ده دا نور همداسې ما راوړې وې شوقي او دا مې کفتارې دي اوس څلور دانې وې دغه د اوس دومره زیاتې شوي ماشاءالله او ورسره بیا خواته خربوشان دي خربوشان هم زیاتېږي او دغلته یو دانه پوستی مرغه دي 2 دانې ډېر خطرناکه دي جنګ هم کوي تر اوسه لاس واره زرکان دي نه زرکان دي تنظري دي په لاس ورته ونیسه جنګ ګډ والا دي جنګ نه برید کوي نور هم ده وایي دغه مې غیا یې ساتلی شوقي مې ساتلی ښه غواګانو ته یې نه پرېږدم ځکه زور پرې راځي پښې یې ماتوي یا فرض مثال هغه نسل حساب نه انبریډینګ موضوع دا شیان راځي شوقي مې ساتلی ده بس نو بیا اختر کې که پیواره راغله حلالوم یې څومره وخت دا تقریبا 2 کاله ده او بل ډاکټر صاحب مونږ دغه شی دا استعمالوو
منرال بلاک دا استعمالو دا یو دانه هغه د 10 کیلو ده نو په 1500 افغانۍ اخلي دا تقریبا 2 هفتې د غواګانو د بسته خوري غواګانې چې خاورې خوري یا خاورې خوري د مالګه مونږ ته اچولې ده هغه ټول ورو ورو ښه کېږي په اول وخت کې یعنې اوس چې زه سوچ کوم چې دا غواګانې زما څنګه ژوندي پاتې شوي دي وچ واښه بور به مو ورته ګډوه تغذیه پروګرام نه اوس خو واښه سپین ورته مینځو بیا ورسره دانه ګډوو بیا شنه ورته میدوو بیا جوار ورته میدوو ورسره مقدار معلوم کړی څومره باید موږ د غواګانو ته ورکړو مخکې به همیش زموږ دا خورونه له واښه نه ډک کله چې د لار سپین غر ډاکټر ثناالله صاحب راغی دا خو د غواګانو سره ظلم نه معلوم ولې وایي دا خو عظیمه خرابېږي چې هر وخت خور کې واښه وي دومره باید ورته واچوې چې نه دا ډېر زیات وخوري نه ډېر کم چې دا شخوند وهي دا شیدې تولید کړي عظیمه وکړي وګرځي استراحت وکړي دلته چې غوا واخر کې واښه پراته وي غوا همیش درېدلي خوري یې نو هغه ترتیب مو ورته سم مخکې د هغې نه په شودو ظرفیت څومره تقریبا 100 کیلو فرق راغی در حالی کې چې غواګانو د لوشلو میعاد هم تېر شوی بیا هم 100 کیلو شیدې زیات یعنې په هغې تغیرات راوړلو سره توصیو سره اساس فرق تغیرات راغلل هرې غوا 15 کیلو 10 کیلو شیدې زیاتې کړي دي بیا کومه غوا چې نن وي چې دلته رګونه مو ورته اچولی دا ورته ویلې کوو سپیرکۍ او بادیان دا ورته ویلې کوو بیا شیره هم دغه نه ورته جوړولی کړي دواړه ونه تر څو مضبوطه شي والا د تاسو خو بیا دومره فرمایشونه دي ما ویلې دا اوس داسې ونه وایي چې غواګانو ته ډبل بیټ راوړه د جنرال صاحب باز داسې توصیې تاسو خواري ډېره کړې ده په ډېر کم دغې باندې دی انشاءالله دا فارم نور هم په خپو باندې انشاءالله او راتلونکي کې بیا ورته پلان لرم دلته به هغه غواګانې ساتم چې فرض مثال د توجه وړ نه وي دا فارم انتقالوم د تاسو په مرسته او کمک او په رهنمایي معیاري سټنډرډ فارم جوړوم تر څو د واښو په تقسیم کې غواګانو ته هم وخت کم ولګېږي هم مزدور کم ولګېږي په ډېرې اسانۍ سره وکولی شو چې یو کس ډېرو غواګانو ته واښه ورکړي دغه بیا واړه بچي د یوه میاشت 20 ورځې داسې کله نوې لنګون وشي دلته راځي دلته راځي سټور کېږي دلته سټور کېږي بیا دلته شیدې ورکوو ورکوو چوشک کې تر 10-15 ورځو بیا هغه نه وروسته سطر کې ورته دغه یو عیب لري که نه دا سکیان چې یو ځای ویني آلای تناسلي بیخي یو بل ته درېږي نو دا بېل بېل هغې د دغه لپاره ګټه ده بس دغه یې دغه یې جای دی تاسو په هغه کې چې نور تاسو سره هم هدایت انشاءالله ما سره بیا په راتلونکي کې مخکې ځي د هوا دپاره مې دا کړکېګانې فکري چې د ټول ووایي چې یخه هوا وي نه بلکل وینټیلیشن سیستم پکې مراعات شوی دی او دوه ودانۍ کارتنې کې بس ښه ښایسته دا منرال بلاک دی مچان دپاره ورکم چې کټ کړي جمله باندې ټول کېږي دا د شلو ماشین دوه ودانۍ غواګانې دلته درول بس دا اته هغه والا ده څلور یو یو ته لګي یا بله دوه غواګان دوه واحده دی اته د خیرونه د خیاره غوا واخلي چې هغه لاړ شي دوه نور راځي راتلونکي کې دا شی ورته سټنډرډ جوړوم چې زه وکولی شم په یو وخت شپږ غواګانې اته غواګانې وواشم وخت هم کم لګېږي او د شیدو پروسس هلته په غواګانو ډېر انتظار هم بلکل دا بس بیا به راځي په دې هر شي کې تاسو همکاري او رهنمایي اړینه ده یوازې ما سره نه ټولو فارمونو سره Borç da şahane stadi. ماشاءالله فارم د نظافت موضوع شی نه دی بالکل کوشش کوم کال فارم چې څومره پاک کې بیا هم نه پاکېږي خو خپل کوشش به کوې مونږ حتی هفته کې یو وارې دغه هغې څه د شیردوشي دا ټول په دې ټولو باندې مینځو روزانه یې هم کوو مطلب که روزانه ونیسي 2 ورځې 3 ورځې بعد حتما ځکه کوو چې یو معمولي د میکروب قطره 200-300 کیلو شیدې خرابوي بلکل همداسې ده د غلاند سرونه تاسو په یتون باندې کوي مخکې هم نه کوه اوس یې کوو اوس نه دی ماشاءالله
د سیلۍ چې ځای ما جوړ کړی د جوار مې دلته اچولي دي نو تقریبا د فرعون د قبر په شکل مې جوړ کړی نو دلته لاندې مې پلاستیک اچولی ښه ډبل پلاستیک بیا مې جوار میده کړي ښه مې اوار کړ چې اوار مې کړ بیا مې ټکټر پرې وګرځوه بیا له دې څنګه مې پلاستیک پرې راوړه له دې څنګه مې په سر مې پلاستیک واچوه بیا د هغه په سر مې 2 ترپاله واچوه تر څو که دلته وخت تېرېږي او هغه کېږي پلاستیک پودانې سوری پیدا نه دغه چې هوا ورغله سیلج خرابېږي نو بیا مې په سر خاوره واچوله خاوره مې څه واچوله دا تقریبا 10 ورځې کېږي جوړ کړی مې د 10 ورځې نور صبر ورته کوم بس په ما خپلې اندازې روزانه غواګانو بالکل دې کې جنرال صاحب محترم څومره د جوار نه استفاده کړې تقریبا 9 جریبه جوار هم کرلی وو ها نو هغه 9 جریبه هم ټول دلته میده کړل دا داسې یو شی راځي دا اول داسې ولاړو په داسې ټکټر وګرځو دا راټیټ شو چې څومره دا پرېس کېږي هغومره دا ښه شی راځي بالکل هوا ورکې نه ورکې داخلېږي او فقط د ده یا مالګه ګډول یا دغه نوې دواګانې سره وتلي دا ورسره ګډېږي تر څو دا خراب نه سي دا 1 کال 2 کال هم چې هوا ورنسي نه خرابېږي ټایټ او دا چل خو مونږ تاسو نه زده کړو مهرباني